دا نوجوان طبقه دا زلمی زکلال تزه کې ناستم نو دا لکان تیریږي یو بل ته ما خی چې دا ټول ورځ دا جنجال لګېدلی. زړه کې خیال کوم چې دا لکان څه چل کوي، خو بیا اړه په دې تسلی ورکم چې زه نه د صدر روډ جنه یم، نه مې په زاړه ځان په 150 روپے سر جوړ کړی دی، نه مې ایرانۍ چادری په سر ده او بیا د بی د معافي او بیا د معافي، نه مې د ربړ کوناټي لګولې دي. نو بیا دا لکان ولی ما تا ګوري او خلق تماخی چې دا ده صرف وجه دا ده چې دا مولا ده د قرآن ویلې ده په دې کوڅو کې ګرځي چمټا ور سره ده اوسپنې د پلانی بابا قلندر راغله ده خزی چې ورته د سوګوري د دروازې په سوري کې سترګې سری وای خوري سوچا سید دی، سترګې سری دی، سوچا سید دی او سری هغه سترګې دا کمبخت په 400 سکلو سری شي. نو دینی سوچا سید چیزی او سورنک لارو قلندر در نبی نوا دے کور تا دے خدای خیر کی قلندر در مزا بابا علا مزا قلندر بے نوالا خدای توبا غاٹ سنڈا بئی داتی عمرہ غٹ بئی چمٹا باور سرائی صحبا خدای توبا رئی اے بدبخ قوم، اے بدبخ قوم دا سے خلقو لخیرات ورکولم ناروا دی تی دیتا آماده کې چې په تیاره درته ملاویږي مزدوري مه کوه، کار مه کوه. ای بدبخت تاسو وګورئ په شب قدر میاشت کې ښځې پالونه اچوي که دې خیال کړي اچوي د پښتنو کې ټول وایي که نه پالونه اچوي. کم چې ورشې فتح خان پلاره ستا پالم راووته ته ورته ښه څه پکې راووته ګیره به دې نورم لږه اوږده شي. هلته به یې سره وکړو دا خبرې خو نن مې دا خبرې ضروري ګڼلې. دې خوا وګورئ تاسو کې داسې هم دي محرم میاشت وه په کار و چې شهادت څه خبرې کړې دا ده څه ووایي ما دغه ووایي راغلی وې ته دې نیولی وې د کونیانو ستن مې درته په دا سنبای کې وواله دې نه دې تبه وطنه. قسم په خدای دی چې په دې پېښور کې یو ملا دی